السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت په کالیو کې به نغښتي وئ. نن تاسو ته زه داسې طریقه ښیم چې تاسو تقریبا تر 1 کاله پورې کولی شئ فری انټرنیټ استعمال کړئ چې هغه باندې هر څه تاسو کولی شئ. او لومړي قدم کې زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب ورکړئ چې له نویو او تازه ویډیوګانو څخه خبر شئ. طریقه په داسې ډول ده، ګورئ لومړی قدم کې به تاسو راشئ موزیلا ته. دلته به دغه سافټویر سرچ کئ، کوینسي وي پي این V6 دا مو چې کله په ګوګل کې سرچ کړ هغه به تاسو ډاونلوډ کئ. دلته به کلیک وکئ، انتظار به وباسئ چې کله صفحه خلاصه شي مکمله. نو هلته تاسو ته یو څو دانې وي پي این راځي، هغه کې به تاسو V6 یعنې 6 ورژن وي پي این ډاونلوډ کئ. زموږ وای فای نن لږ کمزوری دی، هیله ده چې ومو بښئ. انتظار باسو. نو ملګرو دغه ویډیو له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ، شیر یې کړئ تر څو هغه هم ورڅخه مستفید شي او ګټه ورڅخه واخلي. نو انتظار باسو. ګورئ صفحه چې مکمله خلاصه شي دلته اعلانات زیات کې دي. وګورئ دلته زه صبر درته وښیمه. دا ګورئ په دې ځای باندې به کلیک وکئ. ومو لید؟ دې ځای باندې به چې کله کلیک وکړ ډاونلوډ به پیل شي. خو ما هم ډاونلوډ کړی دی، زه تاسو ته یوازې طریقه ښیم. اوس زه خپل نیټ بندوم، نه وای فای نیټ بندوم، خپل نیټ خلاصوم. زه افغانستان کې د MTN شبکه هغې سیم چې دی هغه زه یوز کوم. ګورئ زه پیسې نه لرم، بیلانس چې دی 0 دی. زه اوس انټرنیټ ګورم، ورځم بیا موزیلا ته او دلته زه ګوګل ګورم، ګوګل سرچ کوم. ګورئ کار نه کوي. او همداشان زه مثلا کرکینفو ګورم چې کرکټ معلومات پکې وړاندې کېږي، کار نه کوي. زه اوس پرې کار پرې کوم. صحیح ده. اوس راځم هغې سافټویر ته، دا خلاصوم. کله مو چې خلاص کړل دا مکمل ځایونه همداسې پرېږدو. دلته د ځای ګورئ د ځای باندې کلیک کوو، دلته ورته لیکو D ټکی FACEBOOK ټکی COM. دا مو چې کله ولیکل دلته د HTTP دا ورته دا ځای انتخابوو. کله مو چې انتخاب کړ اوکې، بیا اوکې. ګورئ دوستانو دلته مو چې یوې خبرې ته پام وي، ځینې هیوادو کې دلته دغه هیواد به تاسو ورته چینج کوئ چې کار نه کوي، دغه کې نور هیوادونه تاسو ورته انتخاب کړئ. ما فیلپین ورته انتخاب کړی دی. انتظار باسم چې کنیکټ شي. انتظار باسو چې کنیکټ شي. نن لږ مشکل کې دي MTN کې په افغانستان کې، هغه په افغان سیم او همداشان اتصالات سلام او روشن کې بیا بیخي سم کار کوي، تیز کار کوي، ښه کار کوي. دلته هو MTN دی بیخي. ګورئ کله 3G شي کله H+ شي، په غذاب ککړ دی. نو انتظار باسو ستاسو د پوهې په خاطر چې کار وکړي، کنیکټ شي. نو نور مشکل بیا نشته، یوازې چې اوس دومره نیټ کار کړی وای چې قوي شوی وای، هلته سیستم سره کنیکټ شوی وای. انتظار باسو ملګرو. صبر زه د خپل ځای لږ ورته تغییر کوم چې دی څنګه کېږي. ښه دغه دی کنیکټ شو. ګورئ دلته یې کنیکشن کنیکټډ ولیکل. اوس په فصل کې بیا ځم
دلته راځم او همدغه لینک چې دی کلیک ان پوز سرچ کوم. دلته خو انټرنیټ په غذاب د خدای ککړ دی. وګورئ دوستانو نیټ کار وکړ. تاسو کولی شئ چې هر څه پرې وکړئ. مثلا زه اوس یوټیوب سرچ کوم. ګوره یوټیوب خلاص شو. زه اوس یوټیوب ته داخلیږم. دغه د یوټیوب ته داخل شو. زموږ چینل چې کله تاسو پیدا کول غواړئ نو پښتو باندې دوست محمد فاصله یار ورته ولیکئ او سرچ کوئ. زموږ چینل به تاسو ته پر یوټیوب کې راشي. دلته مې ډبل دال ورکړی دی. یو دال به ورڅخه ډیلیټ کو. کله مو چې ډیلیټ کړ اوس به یې سرچ کو دوست محمد یار په نومه. وګورئ د زما چینل دی 72 ویډیوګانې لرو او 3009 غړي لرو. نو تاسو په هغې باندې کلیک وکړئ. وګورئ زموږ ښایسته ښایسته ویډیوګانې دي او همداشان نور ډېر ویډیوګانې لرو چې موږ څنګه نیټ کوو او انشاءالله هره ورځ به موږ تاسو ته په همدې چینل یوه ویډیو اپلوډ کوو او خپروو به یې. نو دغه و د فری انټرنیټ چې تاسو ورڅخه په هر ځای کې ګټه اخیستلی شئ. دعاګانو کې مو یاد ساتئ. مننه او ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. د الله په امان.